دلته څوک شته؟ څوک شته؟ نن زما د ازادۍ ورځ ده، نن زما د خپلواکۍ ورځ ده. آیا دلته څوک شته؟ چیرته یاست زما زامنو؟ چیرته یاست زما اولاده؟ نن زما د ازادۍ ورځ ده، نن زما د خپلواکۍ ورځ ده. زه او جاپان دواړه په یو ورځ آزاد شوي وو. جاپان چیرته ورسېده او زه چیرته پاتې یم؟ آیا څوک شته؟ څوک شته چې زما نه دفاع وکړي، زما استقلال او ازادي وساتي؟ آیا څوک شته؟ څوک شته؟ ای زما ګرانه وطنه، ای زما ګرانه وطنه، زما د تا په پاکې خاورې باندې قسم وي چې تر څو مې تن کې سایي تر هغې به زه ستا دفاع کوم، تا به آبادوم، تا به زه ساتمه. آفرین بچیه، ستا خبره مې ډېره خوښه شوله، خو زما یو شرط ده. شرط مې دا ده چې تاسو ټول د خپل هېواد د ملي ځواکونو په چوکاټ کې مه وساتئ. زه نور دا شخصي ملیشې او دا تنظیمي وسلوال نور نه منم، نه منم، نه منم. بلکل بلکل زما وطنه، بلکل. اوس مونږ خپل قانوني ملي ځواکونه لرو، مونږ باید د خپلو ملي ځواکونو ملاتړ وکړو او د تا خدمت وکړو او مونږ تا سره په خپل قطار کې ودرېږو. آفرین بچیه، آفرین، آفرین بچیه. وایا وایا نوم دې څه ده بچیه؟ نوم مې لونګ دی او په قوم پښتون یم. لونګه بچیه، ته هېڅکله نشي کوی چې زما څخه دفاع وکړې او ما وساتې او ما ته ترقي راکړې. ته هېڅکله نشي کوی لونګه بچیه. زه هلته ودرېږه. ولې زما ګرانه وطنه، ولې زه ستا اولاد یم، زه ستا بچی یم، تر مرګه پورې به زه ستا نه دفاع کوم او تا به آبادوم. زه بچیه، ته زما خدمت نشي کوی، ته ما ته ترقی نشي راکوی. زه بچی هلته ودرېږه. ای وطن عزیز من خون و جان خود را فدایت میکنم و تو را به هر قیمت نگاه میکنم. بگو بچیم، من اولادت هستم. بگو بچیم، نامت مقبولت چی هست؟ اسم من فرید است. فرید و به قوم تاجک هستم. ای تو هم نتانستی بچیم که از من دفاع کنی و مرا جور کنی و مرا سمسور بسازی. تو هم نتانستی. برو برو تو اونجا ایستاد شو. خود را فدایت میکنم. برو بچیم، برو اونجا ایستاد شو. برو. وطن عزیز، من خدمت تو را میکنم، من به خدمت تو خون خودم میریزانم، من به خدمت تو حاضر هستم. وطن عزیزم، نام مرا نوشته کن. بگو نامکت. نام من حبیبه. حبیب. به قوم ازاره هستم. اوف. ای برو تو هیچ وقت نمیتونی که از من دفاع کنی. برو تو هرگز نمیتونی. برو تو همونی جای ایستاد شو.
ما به خدمت تو حاضر هستم. من خدمت تو را میکنم. من تو را آباد و سرسبز میسازم. برو بچیم، برو. تو نتانستی که از من دفاع کنی. برو اونجا ایستاد شو. ما از تو دفاع میکنم. وطن عزیز ما جان خدا فدای خاکت میکنم. نام ما را بگی نوشته کو. بگو بچیم نامکت چی هست؟ نامک من فضل بیگ. فضل بیگ. بله، بقام ازبک هستم. ای تو هم نتانستی که از من دفاع کنی و ما را ترقی بودی و ما را سمسور بسازی. هرگز نمیتانی. برو بچیم اونجا ایستاد شو. برو. چرا من از تو دفاع میکنم، برای خدمت میکنم، خونی خودت رای دفاعت میریزنم. آخر تو کشور ما هستی. برو من بچه‌ت هستم، اولاد تو هستم. برو بچیم، تو هرگز نمیتونی که از من دفاع کنی. برو اونجا ایستاد شو بچیم. ای هی زه خو ستاسو دغه بد نیتونو او دغه خبرو دغه حالات ته ورسولم. په تاسو کې افغان شته؟ په تاسو کې افغان شته؟ تاسو ته وایم وطن عزیز، ما هم افغان هستیم. مونږ افغانان یو. ما هم افغان هستیم. موږ ټول افغانان یو. نو زه هم افغانستان یم، افغان یم. ما یوازې افغان آبادولی شي. ما ته یوازې افغان ترقي راکولی شي. ما یوازې افغان د نورو ملکونو په څنګ کې درولی شي. نو بس زه افغان یم، نو ما افغان آبادولی شي. وطن عزیز، ما هم افغان هستیم. هم افغان موږ هستیم. ټول افغانان یو. نو زه هم بیرته ځوان شوم. نو زه هم موږ ټول افغانان یو. موږ ټول افغانان. ما هم افغان هستیم. موږ ټول افغانان یو. ما هم افغان موږ هستیم. ټول افغانان یو. د غازی امان الله خان روح دې خوشحاله وي. خوشحاله دې وي. نه پشتونم نه تاجه نه ازبک و هزارم، نه پشتونم نه تاجه نه ازبک و هزارم، نه شوقی نه برده نه هر جنگ دوباره. اگر های مهمان خانه افغان یا خانه افغان است، اگر های مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است. ما هم افغانیم، ما هم افغان، ما هم انسانیم، ما هم انسان. ما هم افغانیم، ما هم افغان، ما هم انسانیم، ما هم انسان.
zamanlardan oltin asar menda, eski zamanlardan oltin asar menda. د شمشاد نړیوال ټلویزیون د تمثیلي ټوټو د برخې څخه نړۍ مننه کوم چې ښکلې تمثیلي ټوټه یې تاسو